ولسمشر غني څنګه ډونالد ټرمپ مات کړو او د ډونالد ټرمپ هیلې په خاورو لاهو کړې او ډونالد ټرمپ ولې غوسه دی. د امریکا NBC ټلویزیون وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر خپلو ملګرو ځانګړی فشار اچولی چې د افغان جګړې د پای ته رسولو داسې نمایش جوړ کړي چې ورسره د ټاکنیز ژمنې پوره کول وښایي او د سولې نوبل جایزه ورکړل شي. وروستیو ورځو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او پخوانی اجرایه مشر ابولاهو ترمنځ د ستونزو نه اوارېدو او له طالبانو سره د امریکا د سولې تړون د اجرا له ځنډېدو واشنګټن ته د پردې تر شا د پټې نارضایتي نوي اړخونه ښکاره کیږي. د امریکا NBC چینل د اپریل په 9 وویل ولسمشر ټرمپ د سولې نوبل جایزې د ګټلو په تمه 2 اونۍ وړاندې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته ولېږه. دوه پخوانیو او اوسنیو چارواکو دې تلویزیون ته ویلي ښاغلی ټرمپ پر خپلو همکارانو ځانګړی فشار اچولی و چې د افغان جګړې د ختمولو او سولې تړون سره د ده له اوازو داسې ډک نمایش جوړ کړي چې ورسره د سولې نوبل جایزه وګټي. د امریکا ولسمشر د 2019 کال نومبر کې غوښتل ځینې طالب مشران کمپ ته ډیویډ ته وبلي خو د دې ډلې بریدونه ډیرېدو او یوه امریکایي سرتیري وژل کېدو پسې یې له طالبانو سره خبرې وځنډولې. خو یو لوړپوړي چارواکي ویلي د ولسمشر سلاکارانو ورته وویل چې افغان سوله ورو لړزېدونکی او سخت بهیر دی او ولسمشر باید ځان له ماتېدونکي تړون سره مخ نه کړي. 2 ورځې مخکې رویټرز خبري اژانس هم واشنګټن ته د 3 سرچینو له خولې ویلي و چې د افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو $1 میلیارډ به کم شي. تر ډیره دا مرسته د تنخواه خوړلو سنتونکو تجهیزاتو او بیخ بنسټو لپاره افغان پوځ او پولیسو ته ورکول کیږي. دغه چارواکي دا هم ویلي چې کابل ته د مایک پامپیو له رسېدو مخکې ښاغلی ټرمپ خپله د ګواښ پیغام ورکړی و. دا چارواکي وایي ټرمپ په دې غوسه دی چې هیلې یې نه دي پوره شوې. د سپینې ماڼۍ ویاندانو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې هکله څه نه دي ویلي خو د چارواکو په خبره مایک پامپیو ابولاهو ته ویلي چې باید د غني ملاتړ وکړي او د امریکا ولسمشر دا پیغام یې ورساوه چې له کابله یوازې یوه ډله ورشي. له مایک پامپیو سره تر لیدنې وروسته ابولاهو هم وویل چې نوموړی د منځګړیتوب لپاره نه و راغلی بلکې غوښتل د سیاسي کړکېچ پر سملاسي اوارۍ ټینګار وکړي. ښاغلی ابولاهو زیاته کړه مایک پامپیو له نوموړي او ښاغلي غني غوښتي چې خپله حل پیدا کړي لار او لوري یې موږ ته پرېښودلې. NBC ریپورټ یو بل چارواکي ویل واشنګټن هیلهمند چې د امریکا د ولسمشر اخطار په اغیزناک وي. دغه چارواکي وویل چې وروستیو اونیو کې د خپلو هیوادونو پوره کېدو له امله ټرمپ غوسه دی. ولسمشر غني او ابولاهو د پامپیو وړاندې ونه مانه او ستونزې لا هم سره پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز هم د اپریل په 8 یو ټویټ کې لیکلي و له افغانستان سره نړیوالې مرستې به د دوام ونشي موندلی. د بندیانو د آزادولو په هکله هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جنجال پاتې دی. تیره اونۍ مایک پامپیو له طالبانو سره د حکومت د مرکچي پلاوي د اعلانېدو او د دواړو لورو د بندیانو خوشي کېدو په هکله د پرمختګ هرکلی وکړ خو افغان حکومت د دوشنبې په ورځ وویل 15 طالب بندیان نه خوشي کوي او 3 شنبه طالبانو له کابل خپل پلاوي ورغواړي چې د بندیانو پر خوشي کولو یې له حکومت سره خبرې کولې. طالبان دا هم ویل چې د بندیانو بهیر کې خنډ او ځنډ د افغانانو خپلمنځي خبرې ځنډوي. دا زموږ تازه راپور د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.